وعلیکم السلام. والکه دا ته په شدار ولې رالې؟ استاده دا رانه بیخي دیخ دي دا بکسه دې کوم څه اچولې ده؟ ولې ناوخته رالی؟ بیا به ناوخته نه راځو. کښېنې شابه ټول کې به غسنه. لکه بیخ موزه اهلا وسهلا دل یو خو ناوخته رالی بل لانجې کوئ. کښېنئ سمه. ګرانو شاګردانو راځو اوس موږ خپل درس ته. تېره ورځ چې کوم درس موږ ویلی و مدیر صاحب راغلی. ساده ګله ته پاڅه. یا الله خیر وکړي چې مونږ به چې چل کړي. یاسر خانه ته هم پاڅه. منصور خانه ته هم پاڅه. شاباسې. خبرې مه کوه وایي دې ګورې. ساده ګله تا 40 نمبرې وړي دي او یاسره تا 15 وړي دي او منصور آفرین تا 20 نمبرې وړي دي. مدیر صاحب قسم په خدای که زه چشکې ګوتې وابم یوه نمره مې هم نه ده وړې. زما څه کار دی؟ تا خو نه دي وړې. بیخي زه پېژنم هغه استاد ما خو نه دي وړې. زه ونه بیخي زه د چا شیانو کې بیخي ګوتې نه وهم. زما څه کار ای لکه ساده ګله مه خفه کېږئ. دا تاسو په خپل لیاقت وړي دي. لیاقت وړي لیاقت به وړي هغه زما هېڅ هم نه دی استاد. ما خو والله که چیش ته ګوتې وایي یو شی او یوه هم نه دوه هم نه څلوېښت وانې زه به څه خرڅوم. زه بیخي چیش ته ګوتې وایم نه. زما د تروزوینه خو ما سورانه کړې ده. وینې نو سورانه ده لیاقت سره ما خو نه دي وړي. ګوره ای لکه ساده ګله جاړئ مه ګورئ. امتحان چې مو ورکړو د هغې نه وروسته هم دا نمرې وړي دي. امتحان هم چې ورکړو استاد زه خو ستا د مخې کور ته لاړم والله که ما هېڅ شی هم وړي. هسې بېځایه ګوره دعوې مه کوه چې نیکه دادا ته ویله نیکه دادا ته ویله په ما باندې دعوه کوي نمرې دې وړي بیا نمرې دې وړي. ډېر ګډوډ نه ژاړي دا وړي دي. تاسو بیخي خبره نه پوهېږئ. وځئ د غوښ شادوګانو.